چې په شاه بچا دی الله وبخي هغه نظم ویلې دی چې د کچه خاورونه جوړ دی او ځای په ځای په لوګي تور دی. دا تاسو اورېدلې دی خو تاسو لږ شعرونه اورېدلي دي. زه د دغه نظم زیات نه زیات 2 منټه به پرې ولګي چې د کچه خاورونه جوړ دی ځای په ځای په لوګي تور دی. دا بوتکي چې ښکاري دا زما د اشنا کور دی. او د غرمې دلته ودوي هم د دې سفر د لاندې اوچې څانګې پې پرتې دي د کدو بوټې پې خور دی. او د منګو کتار ته ګورئ په ګړوند کې چې پراته دي هم په دغه جاب اوبس کې چې په سور منګي نسکور دی او کټوی باندې په نغري ده د لرګي سمسای پکې ده چې نرۍ لوګې ته خیږي لګېدلې پسې اور دی. او دا تنور د کوڅې خوا کې و هغه ګوټ کې دونکاچه ده. دونکاچې سره په خوا کې کشمالو بوټی سمسور دی او څو چرګان پکې اخته دي بوس په پنجو باندې نولي. د کوڅې د ور په خوا کې د څاروو هغه خور دی او یو خوا اوچ ډکې پراته دي دا خشاک دي د سیزلو بل خوا شنه یا کوري کې چا ټومبلې پکې لور دی. او د کوی سره په خوا کې دا زړه ونه د توت ده. اوس موسم د پسرلي دی د توتانو پکې زور دی او د دې کور د ښکلي خلک به څوک څنګ کې د نظره. دا امیل د اګو ماتو هغه ښکر په بلای سور دی او په زړه ماته کټوای کې د ورخاړي سره ګلونه. ما ګلونه ډېر لیدلي خو د دې اوسن لا نور دی. او هغه جاله د خسنو د برګو منځ کې چې ښکاري توتکر کې بهر لاړ دي د بچو یې پکې شور دی. د کوټې په ګوټ کې ګوره څه په خوند زانګو زانګېږي. الله لیلیلوشه څومره خوږ اواز د مور دی او په غپ غپ یې ځان ښکاره کړه ځکه ماتې ډډه وکړه. ځینې ټول خلک دا وایي چې خړ سپی د ګیدړ رور دی او بره چپ د لږ په ښکته او د ډیوټ نه لږ په پورته په دیوال کې یو درې دی یو تالی پکې نسکور دی او میخه لنګه شملې ډېرې دي چکوړې د کوچو ډک دی. نن به هلک زما غوړ شي دا د ډېرې مودې سپور دی او کندو ډک دی د دانو نه سږني پسلونه ښه وو. اوس چې خپله برخه یوسي که په یار مې د چا پور دی او د اخیرن کور به صادقه تاج محل باندې ور نه کم هغه یار دلته اوسېږي چې زما د زړه ټکور دی.